سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یو څو ورځې مخکې یو کور ته میلمه تللی وم. هلته ډېر ملګري سره راغونډ شوي وو. یو کشر بل ملګري ته لګیا و. هغه ورته ویلي چې زه هره میاشت 500 نه واله تر 600 یورو پورې صرف د ګیفټونو خرچه لرم. یعنی زه هره میاشت د 500 نه واله 600 یورو ګیفټونه اخلم او دا په ټیک ټاک کې ملګرو ته لیږم. څوک چې ویډیوګانې جوړوي نو هغو ته دوی ګیفټونه لیږي. نو زه ډیر زیات خپه شوم. نو ځکه مې وغوښتل چې زه په دې باندې یو ویډیو جوړه کړم. زه به خپل کوشش وکړم که په زما په دغه ویډیو په دغه خبرو باندې کوم ملګري عمل وکړي او د دغسې عملونو او دغسې کارونه دی راستون شي، نو دا به یو غټه خبره وي. یعنې زما دپاره دا ډیره د حیرانتیا او ډیره د خفګان خبره وه چې دی صرف او صرف د 500 نه واله 600 یورو صرف ګیفټونه اخلي او دی په ټیک ټاک باندې ملګرو ته لیږي. یعنې په ټیک ټاک کې په هغه ویډیوګانو باندې چې کوم ګیفټونه دي هغې باندې به ته پیسې ورکې، د خپل کارډ نه به ته پیسې ورکې تر څو هغه ګیفټونه ته واخلې او ته بل ملګري ته ولېږي. او زه مطمئن یم هغه به په داسې ویډیوګانو لیږلي، داسې خلکو ته به لیږلي چې چا کنځاګانې کړي، چا داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه بې معنی بې مطلبه ویډیو هغه خلکو ته به دغه پیسې لیږلي شوي. موږ او تاسو ولې په خپل حالت باندې نه جاړو؟ زموږ او ستاسو وطن کې، په کورونو کې، فامیلونو کې کوم حال روان دی؟ د کوم مجبوریت موږ او تاسو خپل وطن، خپل کلی، خپل کور، خپل فامیل پرېښی دی، دلته راغلي، دلته په پردي وطن کې مزدوري کوو، شپه او ورځ لګیا یو، مزدوري کوو تر څو پیسې وګټو، تر څو خپل فامیل سپورټ کوو، تر څو خپل وطن سپورټ کوو، تر څو خپل اقتصاد جوړ کوو، خپل راتلونکی جوړ کوو. 500-600 یورو ډېرې روپۍ دي. دا که خپل فامیل ته تاسو وطن ته ولېږئ نو دې باندې ډېر څه کېږي. که بیا دې په ځای دغه ته راواخلې یو غریبې کورنۍ ته دې په وطن کې ولېږي. موږ او تاسو وطن کې د 90% خلکو نه زیات غریبانان دي. دوی د یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت نه لري. داسې ډېرې زیاتې کورنۍ چې دوی د 2 وخته ډوډۍ نه لري. نو که دا پیسې موږ راوالو دا 5-6 کورونو ته لیږلی شو، د هغو پې د یو میاشت خوراکي مواد کېږي. دا څومره د خفګان او څومره د مایوسۍ خبره ده چې یو ځوان هغه خپل فامیل پرېښی دی، خپل کورنۍ پرېښې ده، خپل وطن یې پرېښی دی، دلته راغلی په پردي وطن کې په دې سختو حالاتو کې مزدوري کوي، سخت ژوند تېروي، او دی بیا راځي په ټیک ټاک کې داسې خلکو ته دغه ګیفټونه لیږي چې هغه بې معنا، بې مقصده، بې مطلبه، فضولیات، چټیات وایي په ویډیو کې، او بیا ورته موږ ګیفټونه لیږو. ډېر د خفګان ځای دی، ډېر د افسوس او د خفګان ځای دی. زه بې انتهایي زیات خفه شوم په هغه وخت کې چې ما ته څومره سخت الفاظ راتلل. ما هغه کشر ته هغې نه استفاده وکړه، ما ورته وویلې، زه ورسره ډېر سخت لاړم. نو ځکه ما غوښتل چې زه په دې یو ویډیو جوړه کړم. که دغسې ملګري تاسو پیژنئ، خدای ته وګورئ، دغه ملګري ودروئ. که تاسو کې خپله دغه داسې څوک چې دا ویډیو اوس ګوري او خپله دی داسې کارونه کوي، نو دوی ته شرم په کار دی. تاسو ته ډېر غټ شرم په کار دی. دغه 600 یورو راواخله، نرشه، غیرتي شه، خپل فامیل ته یې ولېږه. غیرت ځان کې پیدا که، خپل یو غریب وطنوال ته یې ولېږه. دا ډېر د بې غیرتۍ کار دی چې ته په ټیک ټاک باندې په فضول ویډیوګانو باندې ګیفټونه لیږي. او په دې په جواب کې تا ته میلاویږي څه؟ ته اخلې څه؟ تا ته رسیږي څه فایده؟ که هر ملګری چې دا ویډیو اوس ګوري، که داسې کس څوک پیژنئ، ستاسو داسې ملګری، خدای ته وګورئ، دغه کس ودروئ، سوال ورته وکئ، قرآن ورته ونیسئ، که نه په زور یې ودروئ، خو داسې ملګري د دغسې کارونه نه ودروئ، منې یې کوئ. زموږ او ستاسو وطن ډېر په سختو حالاتو کې دی. زموږ او ستاسو کورنۍ ډېر سختو حالاتو نه تېرېږي. هغه ضرورت لري چې موږ او تاسو ورسره دې ځای نه مالي کومک وکړو. بل موږ او تاسو راغلي دلته یو دې دپاره. دلته موږ او تاسو دغه سخت ژوند چې تېروو، دغه سختې چې تېروو، سخت کارونه کوو، دا ټول څه دپاره کوو؟ دې دپاره کوو چې زه خپل ژوند موږ او تاسو جوړ کړو، د خپل کورنۍ ژوند جوړ کړو،
خپل یو غریب وطنوال ته مو خیر ورسیږي. ملګرو خبرې ډېرې دي، خبر به را مختصر کم. زما د ویډیو نه مقصد دا و چې خدای ته وګورئ، دغسې کارونه تیر شئ. که تاسو داسې کم ملګری پیژنئ، تاسو سره کور کې اوسیږي، ویې دروئ، منې کوي د دغه کارونو نه، دا ډېر غلط کار دی، ډېر د افسوس او د خفګان ځای دی. زما د ویډیو مقصد صرف او صرف همدا و. الله دې موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي. مننه.